شروع کوم په نوم د الله چې بخونکی مهربانه دی. د لیکوال ویبپاڼې ګرانو او خوږو کتونکو، زه سمیع الله ګران ستاسو سره مخاطب یم. زه د هغه ټولو مینوالو د زړه له تله مننه کوم چې زما غزلې دومره په مینه وکتو او مالی دومره مینه راکړه. زه خصوصي مننه دلته د لیکوال ویبپاڼې د ټول ټیم کوم او زه دغه ملګرو ته د خپل طرف نه دوه شعرونه ډالۍ کول غواړم. د ټولو نه اول زما ګران ملګري او زړه ته راتېر مراد علي خان ته دا 2 شعرونه ډالۍ چې زه که وختم سپوږمۍ ته سمندر ته کوشم، زه که وختم سپوږمۍ ته سمندر ته کوشم، بیا هم بېوسه یم د خپل نصیب تقدیر په مخ کې، او ترجماني کړي د انسان د خیال خاطر او مزاج، ترجماني کړي د انسان د خیال خاطر او مزاج، څه عجیبه ادا پرته وي د تصویر په مخ کې. دا 2 شعرونه دي د اخوند صاحب سره سره ټولو مسافر وروڼو ته ډالۍ وي چې نور به په دنیا کې تی څوک نه وي لیوني خلک، نور به په دنیا کې تی څوک نه وي لیوني خلک، سرې ګریوان ګرځي چې کوي مسافري خلک. او موږ د محبت سندرې چاته دلته ووایو، موږ د محبت سندرې چاته دلته ووایو، تند د یو بل په وینو دلته ماتوي خلک. او دا نور 2 شعرونه دي د ګران کشر افتخار احمد زمان صاحب د پاره وي چې څه په خندا د محبت رسۍ کې ښکیل دې کړم، څه په خندا د محبت رسۍ کې ښکیل دې کړم، او په زړه مې غشې وروې غلبیل غلبیل دې کړم، څه په خندا د محبت رسۍ کې ښکیل دې کړم، او په زړه مې غشې وروې غلبیل غلبیل دې کړم. او دانه وانه پروت یم په خاورو کې د ژوند په ځمکه، دانه وانه پروت یم په خاورو کې د ژوند په ځمکه، نه دې راټول کړم نه په غاړه کې امیل دې کړم. د ګران عطاالله خان بابا د پاره چې خیر دی که دښمن زما د سر وي خو چې نر وي، خیر دی که دښمن زما د سر وي خو چې نر وي، هغه سړی سم مې د زړه سر وي خو چې نر وي. زه په سرو او سپینو اننګو پورې زړه نه تړم، یار مې د پرنګ لکه انځر وي خو چې نر وي. د لنډ بهر یو څو شعرونه دي او دا دې زمونږ ډېر نازبین زین خان ته ډالۍ وي چې رنګ د ګل په شان ستا، رنګ د ګل په شان ستا، زه یم قدردان ستا، ستوري د خالونه دي مخ لکه اسمان ستا، رنګ د ګل په شان ستا، زه یم قدردان ستا، ستوري د خالونه دي مخ لکه اسمان ستا. او هر مازیګر هر ورځ، هر مازیګر هر ورځ زه کوم ارمان ستا، هر مازیګر هر ورځ زه کوم ارمان ستا، هر حکم په سر سترګو وړي به د سواد ګران ستا. په اخره کې ټول پښتونو لسته او په خصوصي توګه د لیکوال ویبپاڼې ټولو مینوالو ته د شاعر امن پیر ګوهر صاحب دا یو شعر ډالۍ کول غواړم چې روس د امریکې نه امریکه د زار له چین شي، غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي.